آیا الله تعالی کولی شي انسان ته د خوب له لارې نصیحت وکړي؟ آیا انبیاو ته خوبونه د وحی یوه برخه نه وه؟ نو بیا ولې موږ د قیامت خوب عادي بولو؟ آیا دا خوب د ګناه له امله راځي که د ایمان له کمزورۍ؟ آیا دا د عذاب ویره ده که د رحمت وروستۍ بلنه؟ او که قیامت دې په خوب کې ولید، آیا دا معنا لري چې الله ستا نوم یاد کړی؟ اسلام موږ ته وایي چې خوبونه 3 ډوله دي: د الله له لورې ښه خوب، د نفس خبرې، د شیطان ویرونکې وسوسې. خو علما وایي هغه خوب چې د انسان زړه بدل کړي او انسان الله ته ورنږدې کړي اکثره د الله تعالی له لورې تنبیه یا نصیحت وي. الله تعالی په قرآن کې د قیامت صحنې ډېر ځلې بیان کړي دي ترڅو د انسان زړه راویښ کړي، نه دا چې ناامیده یې کړي. کله چې یو بنده په خوب کې قیامت ویني، دا د دې نښه ده چې الله غواړي هغه ته د آخرت یاد تازه کړي، ځکه انسان اکثره د دنیا په شور کې آخرت هیروي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی دنیا د مؤمن لپاره زندان دی او د کافر لپاره جنت. نو کله چې مؤمن په خوب کې قیامت ویني، دا د دې معنا لري چې زړه یې لا ژوندی دی، ځکه مړ زړه نه ویریږي. که څوک په خوب کې د قیامت ویره احساس کړي، نو دا ویره خپله رحمت دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: هغه زړه چې ویریږي هغه الله ته نږدې وي. خو که یو څوک قیامت وویني او هیڅ احساس ونه لري، نه ویره، نه فکر، نه بدلون، نو دا تر ټولو خطرناک حالت دی. علما وایي د قیامت خوب هغه انسان ته ډیر راځي چې ګناه کوي خو زړه یې لا مړ نه دی، یا یې نیکي پرېښي خو ایمان یې لا پاتې دی. دا خوب انسان ته وایي وخت کم دی، عملونه حسابیږي، د توبې دروازه لا خلاصه ده. الله تعالی فرمایي: وتوبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، یعنی ای مومنانو ټول الله ته توبه وباسئ. نو که ته قیامت په خوب کې ویني، دا شاید د دې لپاره نه وي چې تا وډار کړي، بلکې د دې لپاره چې تا وساتي. پوښتنه دا نه ده چې قیامت دې په خوب کې ولید که نه، پوښتنه دا ده د قیامت له یاد وروسته دې ژوند بدل شو که نه. که خوب دې توبه در زده کړه، که خوب دې سجده در یاده کړه، که خوب دې دعا ته اړ کړې، نو پوه شه چې دا خوب رحمت و نه عذاب. او که دا خبرې ستا زړه ولړزاوه، نو دا هم تصادف نه دی. ګرانو دوستانو، که زموږ معلومات درته ګټور وي نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.